Go downstairs. Go downstairs ښکته لاړ شه. یا داسې ویلی شو لاندې لاړ شه. یعنې مثال پاس منزل کې ته یو چاته وایې چې ښکته لاړ شه، لاندې لاړ شه. Go downstairs. She went downstairs. She went downstairs. هغه ښکته لاړه. I will go downstairs now. I will go downstairs now. زه به اوس لاندې لاړ شم. Go upstairs. Go upstairs پورته لاړ شه یا بره لاړ شه. موږ زیاتره وایو پاس منزل ته لاړ شه یا بره لاړ شه. Upstairs پاس او downstairs لاندې. By my side. By my side زما ترڅنګ یا داسې هم ویلی شو زما سره. By my side زما خوا کې. By your side ستا خوا کې ستا ترڅنګ. By your side. By his side. By his side د هغه ترڅنګ. د هغه ترڅنګ خوا کې. او by her side د هغې ترڅنګ. By her side د هغې څنګ کې. Go away. Go away simply ویلی شو go away لاړ شه. Go away please. Go away please له دې ځایه لاړ شه. له دې ځایه لاړ شه داسې هم ویلی شو. Go away. Go away بل داسې ځای کې هم کارو چې کله څوک په غوسه وي نو هغه وي ورک شه. ساده پښتو کې دا الفاظ خلک استعمالوي. ورک شه. Go away. Leave this place. Leave this place دا ځای پرېږده او لاړ شه. Leave this place له دې ځایه لاړ شه.